السلام علیکم څنګه مورې ښه الله دې ولې څه مسله ده بچا خاون مې پیسې ډن مړ دی 2 میلیونه دي ها بس وړه دادی به نشته د الله سره ته ناس څو لوریانې دي او زامن دی د یوې زوی مې نشته د روان خالد پلار مې د یوې لور واده دی د درک نه لري د کوم ځای ته ته له کوم ځای د ما دلته کور دی کوم ځای دلته ګورګوړه کې ها اوس ته د ماشومان هم دې روغ کې دي که نه دین دې ځان سره پازاب کړي الله دي دې راکړي چې درې خبره راته کومه دا څه زندګي ده د دې زندګۍ نه خبر شته د لور په واده کې څومره خرچه راځي بس زه اوس په زه تاته څه ووایم د غریبۍ یو شی به کوم داسې نه کوم چې بس هغه د خلکو پسند زما بېغوښتې او چې ټول له په یو ځای وکړو نو خوښه دې نه الله راغله دې کامیاب کړه د دې وجونه د الله یو پد به درکړه بس یو به کټالمه ها او یو پیټی به نه وخېلمه او داسې صابون مابون دا دې ښه نو دا به خو مونږ د روړو کور ته که نه نو کور به راته ښې بلکل به درته کور وښې داسې دغه ته داسې کار وکړه ته داسې وګڼه چې ستا بچې ناستې به ګاډي کې ته وایې زما زوی نشته که نه دا دې زما زوی دی بچی زه دې داسې یم لکه زوی دی ما زما بچی ته مهرباني وکړه په دې روډ باندې ولاړې نو دې نه ښه دا ده چې داسې زندارې ته ولاړې نه ګورې نو زه درته یو خبره کوم ښه بلکل ته به ما ته کور وښیې اوس به ته کور ښه خواږه درنه کښېنې چې څومره پیسې په هغې باندې راځي بلکل زه پوه شو زما ذمهواري پوه شو د هغې ټول واده پوه شم ماله دې لمبر راکړه نو بیا به درته رینګ وکړو نه نو زه خو به تاله نمبر درکړم خو ته اوس مطلب چې ستا کومه مسله خو مونږ حل کوو که نه نو ته په روډ څه کوې بس کور ته ځه نه نو لکه ویم چې لمبر دې راکړه بیا به تا ته ټلیفون وکړم نو مونږ کره به راشي داسې که ته زنګ ځای ته به راشي ټلیفون به راته وکړې بلکل به درته ټلیفون کوم چې تاسو زما دومره سخت تالی نو زه خو دې قرآن معلم چې دلته ولاړ